بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو موږ تاسې په تیر درس کې په جنیټیکي ناروغیو باندې بحث وکړو، په جنیټیکل انهیریټنس پیټرن یا هم د ارثیت ډول په هغه باندې موږ تاسې په ډولونو باندې موږ تاسې خبرې وکړې چې ارثیت پر څه ډول سره وړل کېږي. مثلا اوټوسومل ډومیننټ څه معنا، ریسیسیو څه معنا، ایکس لینک څه معنا. کوم ماشومان که چېرته په مثلا د اوټوسومل ډومیننټ په هوموزایګوس ډول سره یا په هیټروزایګوس ډول سره وي، یا هم ریسیسیو په هیټروزایګوس ډول سره کیریر څنګه وي، او یا هم په هوموزایګوس ډول سره ناروغي څنګه وي. یاد مو دي؟ څه مشکل نشته انشاءالله. اوس که زه چېرته د اوټوسومل ډومیننټ خبره یاده کړم او یا هم د ریسیسیو یا د ایکس لینک ډومیننټ او یا ایکس لینک ریسیسیو خبره یاده کړم، څه مشکل خو نشته، ټول ورباندې پوهېږئ. ښه په هر صورت نو نن به ډاکټر صاحبانو د همدغو جنیټیکي ناروغیو یو څه مثالونه درته وایم. پوه شوم ده؟ صحیح؟ چې یوژولي مشکل په همدغه یوه جین کې سینګل جین ډیفیکټ وي. داسې مثالونه به موږ تاسې وایو چې ډیفیکټ په سینګل جین، یو چې ملټي فاکټوریل انهیریټنس وي. ځینې خواص وي مثلا د سترګو رنګ ده، د بدن رنګ ده، ذکاوت ده، داسې. نو دا بیا ملټي فاکټوریل انهیریټنس دا په یوه جین باندې نه، دا په ډېرو جینونو باندې وړل کېږي هغه ارثیت. ناروغیان هم همدارنګه ځینې ناروغیان دي په یوه جین باندې نه وړل کېږي، په ډېرو جینونو باندې وړل کېږي. یوې ته موږ څه شي وایو؟ ملټي فاکټوریل انهیریټنس. هغه به د خیره وایو، همدغه اخري لیکچر به هم وي بیا انشاءالله تعالی دې پس. نن به د خیره موږ تاسې پر ځینې هغو مثالونو باندې خبرې کوو چې پرون موږ تاسې ویلي وو یا په تېرو درسونو کې موږ تاسې سینګل جین ډیفیکټ ویلي وو چې په کوم میکانیزم سره رامنځته کېږي او په کوم میکانیزم سره په ارثیت راوړل کېږي، او کوم کسان به په یو کورنۍ کې په ناروغۍ باندې اخته وي. همداسې وو که نه وو؟ نو نن به چې خبرې کوو ډاکټر صاحبانو، سټوریج ډیزیز باندې خبرې ته کوم. سټوریج ډیزیز باندې موږ تاسې الریډي خبرې یو، انټراسیلولر اکومولیشن او ایکسټراسیلولر اکومولیشن. په یاد مو دي؟ موږ تاسې اکومولیشن ډیزیز په تر عنوان نه دي ویلي، په یاد مو دي؟ یا سټوریج ډیزیز باندې موږ تاسې څه نه څه بحث مخکې کړی وو په جنرال برخو کې. همداسې وو که مثلا چې له هغې جملې څخه د پروټینونو تجمع باندې موږ خبرې کړې وې، د شحمیاتو په تجمع باندې خبرې کړې وې، هغه پټې چینج و دغه شیان چې مې هم درته ویل په یاد مو دي. او د ګلیکوز په اکومولیشن باندې مې هم څه نه څه خبرې درته کړې وې. او بل اکومولیشن چې و مایلایډوز، مایلایډ و په یاد مو دي؟ هیموسیډریس هغه خو بیا پیګمنټیشن و، هغه هم په د اکومولیشن کې راتلل، رنګونه هم په اکومولیشن کې راتلل، هغه بیا چې و پیګمنټس اکومولیشن و. نه نو سټوریج ډیزیز باندې به خبرې کوو ډاکټر صاحبانو چې سټوریج ډیزیز څه معنا او په چا کې پیدا کېږي. صحیح؟ سټوریج ډیزیز ته ډاکټر صاحبانو همدارنګه انبرن ایرر آف میټابولیزم هم ویل کېږي. صحیح؟ تاسې پوهېږئ دغه هر څه چې موږ تاسې خورو دا ځي کولمو ته، په کولمو کې جذبېږي، په کولمو کې ډایجیشن کېږي. ډایجیشن صحیح؟ بخشش دی په معده او په کولمو کې. ډایجیشن دا معنا چې هغه غټ غټ پارټیکلونه وړو تړي، هغه بیا بالاخره جذبېږي وینې ته، او کله چې وینې ته جذب سول بیا بالاخره موږ تاسې پوهېږو په وینه کې ځي اینې ته. بیا تر ټولو فرست سټپ د میټابولیزم په کوم ځای کې باندې اجرا کېږي؟ په اینه کې. د یو سربیره میټابولیزم موږ تاسې پوهېږو پر دوه ډوله ده، یو انابولیزم ده بل کیټابولیزم ده. صحیح ده؟ نو دا میټابولیک اکټیویټیانې زموږ تاسې په مختلفو غړو کې کېږي، په خاص توګه سره په اینه او په مسلز کې ډېر زیات کېږي میټابولیزم. نه هغه که انابولیزم یې ده کټابولیزم. کټابولیزم دا معنا چې یو شی ماتوو، کټوئ، ټوټه کوئ، او انابولیزم چې سره جوړوئ. اوس مثلا یو خبر په یاد لرئ ډاکټر صاحبانو، دغه زموږ تاسې په بدن کې چې ګلوکوز زیات سي نو هغه داسې نه کوي لکه مثلا موږ تاسې باندې یو شی زیات سي کثافدانۍ دې ورخطا کړو. نه هغه څه رقم کېږي، په بدن کې سټور کېږي، داسې چې ډېر ګلوکوزونه سره یو ځای کېږي، یو اوږد پولیمر جوړوي چې یو پولیمر ته موږ تاسې څه وایي؟ ګلیکوجن، چې دا خپله یو انابولیزم دی، میټابولیزم. دا کار خپله نه کېږي. موږ تاسې پوهېږو چې کله ګلیکوز مثلا راځي سره یو ځای کېږي، فرض کړئ یو ګلوکوز بل 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 بالاخره غټ ځنځیر ورڅخه جوړ شي. صحیح ده؟ نو بالاخره دا داسې نه ده چې یو اوږد ځنځیر ده، نه، دلته بیا موږ تاسې پوهېږو چې دغه بیا دلته مثلا نور انزایمونه دي چې هغه بیا دا په شاخو کې اړوي. نه همداسې ده که نه دی ډاکټر صاحبانو؟ مختلف دغسې دا معنا چې
برانچ او بالاخره یو غټه کتله ورڅخه جوړه شي چې هغه لکه ذخیره یې لاسي کار کوي زموږ تاسې بدن کې د انرژي ذخیره ده یعنې انرژي د خامو موادو ذخیره ده که نه ده په ځینې حجراتو کې په نارمل ډول سره دا ذخیره وي لکه مثلا په عضلاتو کې لکه په زړه کې کم اندازه البته او په اینه کې ډېر زیات نه دا وي ځکه چې بیرته بالاخره د کله چې موږ تاسې د هایپوګلیسیمیا سره مخ کېږو نو هغه څه رقم کېږي بیرته دغه ماتېږي دا ماتېږي ټوټه کېږي نو تاسې خپله فکر وکړئ دغه کار چې کېږي اول دا ګلیکوز د بل ګلیکوز سره څه شی بسته کوي بیا دلته کوم برانچر دی چې هغه دغه برانچ کې پسې تقسیموي په برانچونو کې صحیح ده تر څو یو غټ پولیمر ورڅخه جوړ شي د څه شي د ګلیکوز صحیح ده یو غټ پولیمر ورڅخه جوړ شي صحیح نو دلته مختلف انزایمونه دي ډاکټر صاحبانو یو بله خبره دا ده ډاکټر صاحبانو چې ځینې انزایمونه بیا له دغو څخه مسؤل دي چې دا بیرته ټوټه شي تر څو لکه تصفیق شي بیرته تقسیم کړي او هر یو یې بیرته بالاخره په فری ګلیکوز کې دا تقسیم کړي تر څو له ګلیکوز څخه بیا بالاخره د یوه ځانګړي ترانسپورټ په واسطه باندې پسې وایستل شي یا هم په د خپله حجره کې د انرژي د تولید په منظور باندې ورڅخه استفاده وي یعنې ګلیکولایسیس ته ولاړ شي چې هغه تقریبا لس سټیپه دي او فاینل سټیپ یې څه ده پایرویک او بالاخره پایرویټ اسید موږ ته سپیرو چی ته وړي پایرویټ وبخښئ ټي سي سایکل ته وړي یا کرېپ سایکل ته وړي تر څو بیا اته سټیپه نورو باندې اجرا کېږي ما ته استوي بیا ورڅخه انرژي جوړې شي صحیح ده همداسې و که نه و انرژي ورڅخه لاسته راتلل که چېرته اکسیجن وجود درلودل مایتوکاندریا کې او که چېرته مثلا اکسیجن نه و یا مثلا ځینې حجراتو مایتوکاندریا نه درلودل لکه ار بي سي بیا موږ ته سپیږو ځینې نور د لیکټیک اسیډوز په طریقه سره انرژي ورڅخه لاسته راځي همداسې و که نه و ښه نو اوس چې دا یو وارې دا پولیمرونه جوړېږي او بېرته ماتېږي نو دا کار په خپل سر کېږي دلته انزایمونه ته ضرورت شته نه مختلف انزایمونه دي همدغه انزایمونه دي ډاکټر صاحبانو ځینې په پیدایشي ډول سره یو یا له یو څخه زیات انزایمونه ځینې کسان ونه لري یا یې ولري خو صحیح کار ونه کړي ګوري یوه خبره دی یو داسې وي چې انزایمونه ټوټل ابسنټ وي ټوټل نه وي ځینې وخت بیا انزایمونه وي خو لږ وي ډیفیشنټ وي ډیفیشنټ څه معنی کم وي یعنې 50% تقریبا کار کوي خو 50% نه وي صحیح نو همدغه خبره ده ډاکټر صاحبانو چې موږ تاسې پرون په درس کې وویل چې ځینې ناروغۍ دي چې په ارثي ډول سره موږ تاسې په هغو باندې مبتلا کېږو چې یو هم له هغوی څخه همدغه سټوریج ډیزیز دي یعنې په ارثي ډول سره په ځینې ماشومانو کې ځینې انزایمونه نه وي چې یو هم له هغو انزایمونو څخه هغه انزایمونه دي چې د ګلیکوجن یا مکوپولیساکراید یا هم د شحمیاتو د میتابولیزم لپاره اسینشیل یا ضروري امینو اسیډونه دي دغه بخششتي انزایمونه دي انزایم څه شی د پروټین ده چیرته جوړیږي په حجره کې جوړیږي د هر انزایم لپاره یو ځانګړی جین شته نه که په یوه جین کې ډیفیکټ راشي نو معلومه خبره ده چې هغه ماشوم به په پیدایشي ډول سره په یوه ناروغیو باندې اخته وي یعنې دی به انبرن ایرر ولري د یوه انزایمونو لپاره صحیح ده دې ته څه وایي ډاکټر صاحبانو انبرن ایررز اف میټابولیزم صحیح چې مثلا د میټابولیزم کې مربوط یا میټابولیزم خاص میټابولیزم سره مربوط انزایمونه په پیدایشي ډول سره دغه کسان ونه لري صحیح ده او دا خبره په یاد لرئ ډاکټر صاحبانو چې دغه میټابولیزم نه یوازې دا چې میټابولیزم تنها په ګلیکوز یا په کاربوهایدریت ترسره کېږي په لیپیډز باندې هم ترسره کېږي او په د پروټینو میټابولیزم د شحمیاتو میټابولیزم او یا هم د کاربوهایدریت میټابولیزم په دې باندې موږ تاسې ډېرې خبرې کړې دي بیوشیمي کې نه ما تاسې ته ویلي وو چې بیوشیمي په اصل کې د پیتالوجي هغه بیک بون ده د ملا تیرې جوړوي بیوشیمي دا نه معنی چې تاسې هم ویل همدغسې یې رسوه صحیح ده دا خبره په یاد لرئ چې هغه مهم شیان او مهم البته مرکبات چې په بل سره وړي او مهم انزایمونه تل باید ستاسې په یاد وي صحیح ده ځکه چې ځینې له هغو انزایمونو څخه چې همدغه کټابولیزم او انابولیزم د دغو سبسټریټ دغه هر یو سبسټریټ څه ته وایي هغه مواد چې انزایم ورباندې تاثیر کوي هغه مواد چې انزایم ورباندې تاثیر کوي هغو ته څه وایي سبسټریټ دا سبسټریټ کېدای شي شحمیات وي کېدای شي پروټینونه وي او کېدای شي چې کاربوهایدریت وي صحیح ده ښه په هر صورت نو که چېرته په پیدایشي ډول سره هغه انزایمونه نه وي چې په کاربوهایدریت باندې تاثیر کوي میټابولیزم باندې نو معلومه خبره ده همدغه دغه چې دي کاربوهایدریت چې له هغې جملې څخه ګلیکوز همدغه به په حجراتو کې دننه ذخیره کېږي که یا صحیح ده او چې به رامنځته کوي ګلیکوجن سټوریج ډیزیز
دغسې ده که نه ده؟ که چېرته د شحمیاتو پورې مربوط انزایمونه نه وي یو یا ډېر نو هغه به بیا څه شی رامنځته کوي؟ لیپډ سټوریج ډیزیز. او که چېرته مثلا په پروټینو پسې مربوط انزایمونه نه وي خاص توګه سره هغه پروټینونه چې د انرژي د منظور د تولید منظور څخه استفاده کېږي په ځینې وختونو کې نو هغه به بیا څه شي؟ پروټین سټوریج ډیزیز. مثلا ښه مثال یې لکه مکوپولیساکارایډز دي دا به د خیره وروسته وایو. ښه نو په اصل کې به موږ تاسې پوهېږو چې دغه میتابولیټس یا هم دا استخلابي مواد په کوم ځای کې ذخیره کېږي؟ خپله په حجراتو کې دننه انټراسیلولر اکومولیشن په ډېرو کومو اوقاتو کې کېدای شي د حجراتو څخه د باندې هم ترسب وکړي او یو قسم متجانسې کتلې جوړې کړي. نو تاسې خپله فکر وکړئ یوه حجره په څه وخت کې خوشحاله ده؟ کله چې سایتوپلازم مثلا تاسې فرض کړئ چې دغه یوه حجره ده دا یې هسته ده مثلا دلته نور مختلف ارګانیلونه دي صحیح ده او دا یې حجروي غشا ده. دا په څه وخت کې خوشحاله ده؟ کله چې د هر ارګانیل دپاره د هستې دپاره او د دې د داخلي جوړښتونو دپاره یو هغه د چا په اصطلاح باندې یو دونه اندازه کاپي سپیس وجود ولري چې قلم سي خپل فنکشن خو ترسره کړي نه کاپي سپیس باید په هر یو کې وجود ولري. نو تاسې خپل فکر وکړئ که د دې مابین ټول مثلا دغو موادو څخه ډک سي نو داخلي مواد به بالاخره موږ پوهېږو په ټوله باندې پرشر راځي که نه راځي؟ هغه حجره دنده ترسره کولی شي که نه شي ترسره کولی. نو په نتیجه کې هغې حجرې ته موږ څه شی وایو؟ انجریس سیل. سیل انجري په یاد مې دي ما تاسې ویلي انټراسیلولر اکومولیشن هم د خپله د سیل انجري یو دغه ولو یو سبب و همداسې و که نه و نو دغه حجره بیا دنده نه شي ترسره کولی. ترسره کولی شي؟ نه شي ترسره کولی. دغه اول چې وي ریورسیبل وي که ډېر وخت ورباندې تېر شي نو بیا ریورسیبل سیل انجري رامنځته کوي دغه مواد صحیح ده؟ نو داسې اوس مثلا څوک وایي ګلوکوز په حجره کې راجمع خو معمولا هلته پکې راجمع کېږي خو داسې خبره به یاد لري چې هغه خپل یو لیمټ لري که تر لیمټ زیات سي نو په نتیجه کې د هغې حجرې انجري رامنځته کېږي. هغه حجره بیا نه شي کولی چې خپله دنده ترسره کړي. مثلا ښه مثال یې لکه هیپاټوسایټس دي نه هغه هیپاټوسایټ په ټول تخریبېږي او بالاخره به د څه شي سبب کېږي؟ پر ځای باندې به فایبروس انساج راځي او نتیجه به یې وي لیور فایبروسس لیور فایبروس چې هغه به بالاخره یې نه ټوله ختمېږي صحیح. ښه نو په اصل کې دا خبره پېښه نه یوازې دا چې په اینه کې رامنځته کېږي په مختلفو غړو کې خو ډېر د پام وړ دي موږ تاسې دپاره چې دي ډاکټر صاحبانو تقریبا 15 غړي په یاد لرئ چې ډېر متاثره کېږي د انټراسیلولر اکومولیشن یا هم اکومولیشن of the substrates, different substrates, especially glycogen storage disease یا مکوپولیساکارایډ یا هم لیپډ سټوریج ډیزیز. ډاکټر صاحبانو کوم غړي به ډېر متاثره کېږي؟ تر ټولو لومړی نه دوهم سکیلیټل مسلز دریم کارډیک مسل څلورم برین پنځم کډنیز. دغه ډېر د پام وړ دی ډاکټر صاحب په هر غړي کې ګوري واقع کېدای شي خو دغه چې دي دغه وایټل غړي مثلا کې همدغه دي نه حیاتي ارزښت لري هر یو. نو کله چې په دې کې اکومولیشن وسي دا معنی چې موږ تاسې له ستونزو سره مخ شو. خو دا چې دغه ناروغۍ اکثره ډولونه چې دي اډلټ ټایپ هم لري په کهلانو پسې مربوط خو اکثره چې وي انفانټایل دي ځکه ارثي ناروغۍ په چا کې تظاهر کوي؟ لومړی ماشومانو کې لیدل کېږي نه موږ تاسې په ماشومانو کې وینو. ښه یوه خبره په یاد لرئ ډاکټر صاحبانو دغه چې دي مثلا همدغه چې ده ګلیکوجن صحیح ده؟ ګلیکوجن عموما په سایتوپلازم کې ذخیره کېږي همداسې ده که یا خو بیرته د ماتېدلو دپاره یې معمولا ځینې برخې ورځي کوم ځای ته؟ لایسوسوم ته همداسې ده که نه؟ ځینې انزایمونه شته دي ګلیکوجن خو ډېر انزایمونه لري البته هم په جوړولو کې هم ماتولو دپاره یې ډېر انزایمونه شته چې یو څو انزایمونه یې هم په لایسوسوم کې دي. نو که چېرته په لایسوسوم کې په پیدایشي ډول سره هغه انزایم وجود ونه لري چې ګلوکوز ماتوي یا هم د ګلیکوجن ماتوي معلومه خبره د ګلیکوجن په بل ځای کې نه بلکې خپله په لایسوسوم کې شحمیات هم په خپل ځای کې نه خپله په لایسوسوم کې پروټین هم خپله په لایسوسوم کې ځکه چې لایسوسوم کې موږ پوهېږو مختلف شمېر انزایمونه شته که په پیدایشي ډول سره هغه انزایمونه نه وي نو دوی ته مواد را روان دي خو لیکن په دې کې هغه انزایمونه نشته چې هغه لایس کړي نتیجه کې به ټول اکومولیشن هم خپله په لایسوسوم کې دننه وسي. په دې اساس اکثره وخت موږ تاسې ټول نه ګورئ اکثره یو څو تعداد شته ځینې مثالونه وروسته درته وایم چې ممکن په لایسوسوم کې اکومولیشن صورت ونه نیسي. نو په دې خاطر موږ تاسې بعضې وخت دې ته لایسوسومل اکومولیشن یا سټوریج ډیزیز هم وایو.
ځکه چې خپله په لایسوسوم کې دننه ترسب کوي هغه انزایم نشته چې د دغو د ماتولو لپاره ضرورت و صحیح ده او دا یو خبره په یاد لرئ چې لایسوسومونه تر ټولو زیات په کومو حجراتو کې ډېر زیات دي کبد کې نشته په کوم حجراتو کې لایسوسومونه فیګوسایټیک حجراتو کې ډېر زیات دي په خاص توګه صرف مکروفاج کې دا په یاد لرئ او نور د هغو تر څنګ بیا موږ تاسې پوهېږو لکه دی چې وایي مثلا په هیپاټوسایټس کې هم ډېر زیات شته او اپیتیلیل حجراتو کې عموما دا ډېر کم وړ وي صحیح ده ډېر هم نه وي نو په کومو ځایونو کې چې زیات لایسوسومونه وي په هغو ځایونو کې به عموما اکومولیشن هم ډېر زیات وي صحیح اکومولیشن به هم ډېر زیات وي په دې اساس د اکومولیشن اکثره وخت موږ تاسې پوهېږو په لیور او په سپلن کې ډېر زیات صورت نیسي صحیح ده په کوم ځایونو کې لیور او سپلن کې صحیح یو خبره په یاد لرئ د اکومولیشن ډیزیز یا د سټوریج ډیزیز په باره کې صحیح سټوریج ډیزیز تقریبا اکثریت یې سټوریج ډیزیز چې وي ډاکټر صاحبانو اوټوسومل ریسیسیو ډول سره په ارثیت وړل کېږي اکثریت په اوټوسومل ریسیسیو په ارثیت وړل کېږي یا په اوټوسومل ځینې په ایکس لینک ډول سره هم وړل کېږي صحیح ده خو په ایکس لینک ریسیسیو توګه سره دا په یاد لرئ چې کومې ډامیننټ وجې نو ډېرې خطرناکه نه تمامېږي صحیح ده په اوټوسومل ریسیسیو نو په ریسیسیو کې به تاسې خوشحاله یاست که خفا یاست خوشحاله به یاست نه اوس مثلا تاسې ته ما ویلي وو فرض کړئ چې دغه یوه ډینې ده فرض کړئ د پلار لخوا فرض کړئ د یوه انزایم دپاره فرض کړئ ګلوکوز 6 فاسفیټیز یو انزایم ده صحیح ده دا کوم انزایم ده ګلوکوز 6 فاسفیټیز صحیح ده نه ډیهایدروجینیز بیا جلا بیا جلا ده ګلوکوز 6 فاسفیټیز په ګلایکولایسس کې ورڅخه استفاده کیږي صحیح ده نو دا ګلایکولایسس او ګلایکوجینیسس په دواړه کې ورڅخه ګلایکوجینیسس نه ګلوکوجینیسس what is difference between glycogenesis and glyconeogenesis and glucogenesis آفرین نیوجینیسس کې له امینو اسیدو څخه یا هم له نورو موادو څخه خصوصا شحمي اسیدونو یا هم د پروټینونو څخه یوزولي څه جوړیږي ګلوکوز جوړیږي هغه ته چې وایي ګلوکونیوجینیسس او ګلوکوجینیسس به څه وایي د ګلوکوز څخه څه جوړیدل ګلایکوجن نو دغه عموما په د ګلوکوز 6 فاسفیټیز هم په ګلوکوجینیس هم ګلوکوجینولایسس په دواړو کې کار کوي صحیح فرض کړئ چې دغه په دغه کې مثلا ما درته ویلي چې موږ 2 کروموسومونه هومولوګس لرو نه په دغه یو کې مثلا ګلوکوز 6 فاسفیټیز دغه ډیهایدروجینیز نه ما باندې دیم نام دا وایي ګلوکوز 6 فاسفیټیز مثلا دغه نسته خو د مور لخوا فرض کړئ چې سته نو مطلب دا ده چې دا ناروغ ده که نه ده آفرین دا کیریر ده صحیح ده ځکه دا په یاد لرئ چې عموما ډومیننټ چې دی همدغه یو دانه چې هم ډیفیکټس وي نو کار خراب ده خو په ریسیسیو کې یو دانه چې هم جوړ وي کار کیږي صحیح ده نو او که دواړه مثلا نو بیا ناروغي ده دا بیا سره کوم ناروغي مثلا که په اوټوسوم کروموسوم نو اوټوسومل ریسیسیو که په ایکس کروموسوم باندې نو ایکس linked recessive see ناروغ کوم یو ده چې کله په دواړو کې ډیفیکټ وي یعنې په موږ تاسې پوهېږو په هوموزایګوس ډول سره چې یو هیټروزایګوس ده چې په یو کې وي نه هیټروزایګوس کې صرف دغه یو کیریر وي او په هوموزایګوس که دا پیښه واقع شوه نو هغو ته موږ څه وایو یو ډیزیز ورته وایي see نو دا خوشبختانه چې اکثره یې په اوټوسومل یا ایکس لینک ریسیسیو توګه سره په ارثیت وړل کېږي ډومیننټ نه دي صحیح دوم موسټ بټ ناټ آل دا په یاد لرئ اکثریت یې په ټولې نه لایسوسومل سټوریج ډیزیز دی اکثره وخت دغه اکومولیشن په خپله په کوم ځای کې صورت نیسي لایسوسوم کې دننه صورت نیسي نو اکثریت ټولې نه صحیح ښه په هر صورت دا په یاد لرئ ډاکټر صاحبانو له دې جملې څخه دلته ما یو مثال وروسته به یو انشاءالله تعالی رحم وسي وایي دي ګلایکوجن سټوریج ډیزیز څخه یوازې دوهم ډول یا پومپیز ډیزیز چې ورته ویل کېږي ډاکټر صاحبانو صحیح ده هغه د لایسوسومل انزایم د ډیفیشنسي له وجې رامنځته کېږي نور اکثره چې وي هغه سایټوسولیک انزایمونه وي صحیح ده چې په دغه په کوم ځای کې وجود لري په سایټوپلازم یوازې او یوازې
دوهم ډول یې چې پومپیز ډیزیز هم ورته ویل کېږي ډاکټر صاحبانو، هغه ډیفیکټ یعنې ګلایکوجن سټوریج ډیزیز د څه شي له وجې رامنځته کېږي چې د لایسوسوم انزایم په هغو کې نه خیر دا به وروسته ووایو تقریبا 8 ډوله دي. صحیح ده. په دغه بل پکچر کې به راسي یو بیزي سلاید ده خو ډېر خوندور سلاید ده او موږ تاسو ته د نن درس ټول په دغه یو سلاید کې خلاصه شوی ده. بیزي سلاید خو خوندور سلاید ځکه چې موږ تاسو ټول نننی درس چې ده په دې کې خلاصه شوی ده. نو موږ تاسو ډاکټر صاحبانو څه شی ویل؟ سټوریج ډیزیز. سټوریج ډیزیز ما تاسو ته ویل چې هغه ناروغي ده چې په کومو کې زموږ تاسو په حجراتو کې دننه خصوصا هغه حجرات چې حیاتي ارزښت لري هغو کې دننه بل شی نه بلکې همدغه نارمل سبسټریټ چې نارمل وختونو کې د انزایم په موجودیت کې هغه مواد په هغو حجراتو کې په میتابولیزم رسیږي. دا چې هغه ځینې انزایمونه په ارثي ډول سره نه وي نو په هغو حجراتو کې به همدغه مواد ترسب کوي او بالاخره به د هغو حجراتو تخریب رامنځته کوي. دغو ته موږ څه شی وایو؟ سټوریج ډیزیز. مختلف داسې مواد دي ما درته چې کاربوهایدریت دي، لیپیډز دي اینډ پروټینز دي. بعضې وخت رنګونه هم دي خو رنګونه تر ډېره وخته پورې کوم خاص تخریبي جنبه نه لري. صحیح. اول ډاکټر صاحبانو ګلایکوجن. صحیح. ګلایکوجن سټوریج ډیزیز تقریبا په 8 ډوله دي. دا په څو ډوله دي؟ د مختلفو انزایمونو د نشتون له وجې. کوم انزایمونه؟ کوم چې د کاتابولیزم کې او یا په انابولیزم کې ورڅخه یعنی ګلایکوجینیسیس کې یا هم ګلایکوجینولایسیس کې ورڅخه استفاده کېږي. دا تاسو ویلي دي چې مختلف سټیپونه دي. صحیح ده. مثلا د هغه څخه اول ډول یې د څه شي په نامه د وون ګیرکیز ډیزیز. وون ګیرکی. صحیح. وون ګیرکی ډیزیز یا ټایپ 1 ګلایکوجن سټوریج ډیزیز ډاکټر صاحبانو د څه شي له وجې څخه نسته؟ ګلوکوز 6 فاسفیټیز چې هغه څه شي کوي؟ ګلوکوز 6 فاسفیټ اړوي و ګلوکوز ته یو او بعضې وخت ګلوکوز اړوي و ګلوکوز 6 فاسفیټ ته. هم انابولیزم کې دا مرسته کوي چې دا دواړه طرفه کار کوي. همداسې و که نه و؟ صحیح ده. په نتیجه کې موږ تاسې پوهېږو چې کله دغه انزایم نه وي نو ګلایکوجن به په ځینې حجراتو کې سټور شي لکه په خاص توګه سره لیور او کډني. صحیح. یعنې ټایپ 1 ګلایکوجن ډیزیز چې ده ګلایکوجن سټوریج ډیزیز د اینې او د کډنیو ناروغي ده. صحیح. تقریبا زیات همدغه غړي مسابقه کوي. ټایپ 2 ګلایکوجن سټوریج ډیزیز دته پومپیز ډیزیز هم وایي. په دې کې باید شی نه وي اسید الفا ګلایکوسایډیز یا اسید مالټیز چې ورته وایي ډاکټر صاحبانو. صحیح ده. دغه کې هم ګلایکوجن ذخیره کېږي ډاکټر صاحبانو. په کوم ځای کې؟ په زړه سکیلیټل مسل په دغو کې معمولا ذخیره کېږي. صحیح ده. بل موږ پوهېږو ټایپ 3 یا دې ته بعضې وخت پورپیز یا کونس ډیزیز هم ویل کېږي. صحیح ده. کونس ډیزیز. په دې کې بیا کوم انزایم نه وي؟ امایلو ګلوکوسایډیز یا ډي برانچر. یو ری برانچر د ډاکټر صاحب یا برانچر بل چې ده ډي برانچر. د برانچر دا معنی چې دا برانچونه تاسو ته مو ویل مخکې نه و چې برانچ کې څه تقسیموي او ډي برانچر هغه بیا بیرته ماتوي. دغسې ده که نه ده؟ هغه بیرته ماتوي د ګلایکوجینولایسیس په وخت کې چې کله ګلوکوز ته موږ ته ضرورت ولرو. صحیح ده. دغه چې ده ډاکټر صاحبانو امایلو ګلوکوسایډیز انزایم چې ده ډي برانچر انزایم ده. صحیح ده. او په دې کې معمولا څه شي موږ تاسې په بدن کې ذخیره کېږي؟ ډیکسټریج چې هغه خپله سبسټریټ دي البته یا دغه دي محصولات دي ګلوکوز دي په زړه سکلیټي عضلاتو او په داسې نورو ځایونو کې. صحیح ده. ټایپ 4 دې ته موږ تاسې څه شی وایو؟ انډرسن ډیزیز هم ورته ویلی سو او دا هم امایلو ټرانس ګلوکوسایډیز. صحیح ده. امایلو ټرانس دغه چې ده ګلایکوسایډیز یا برانچر انزایم کله چې دغه وجود ونه لري ډاکټر صاحبانو بیا هم امایلو پکټین تجمع کوي په کومو ځایونو کې خصوصا په اینه کې. پنځم ډول سټوریج ډیزیز دې ته ام سی ارډل ډیزیز هم ویل کېږي. په دې کې عموما په عضلاتو کې مسل فاسفوریلیز نه وي. صحیح ده. مسل فاسفوریلیز انزایم چې کله وجود ونه لري ګلوکوز په سکلیټل مسل کې پورې ترسب کوي. صحیح ده. ټایپ 6 دې ته هرس ډیزیز هم ویل کېږي. دا عموما په اینه کې لیور فاسفوریلیز نه ډاکټر صاحبانو او ګلایکوجن په اینه کې ترسب کوي. صحیح. ټایپ 7 دې ته څه ویل کېږي؟ فاسفوپراکټوکاینیز ځکه چې دغه انزایم په دې کې نه وي او ګلایکوجن په دغه وخت کې په عضلاتو کې ترسب کوي. صحیح. بل چې د ډاکټر صاحبانو اتم ډول دی
ګلایکوجن سټوریج ډیزیز ده. په دې کې فاسفوریلیز کینیز انزایم نه وي، عموما په دې کې هم ګلایکوجن په لیور کې ترسب کوي. لنډه دا ګوري تقریبا ډېر انزایمونه 1 2 3 4 5 6 7 8 انزایمونه دي تقریبا. هر یو چینی خپل ځانګړي مربوطه ناروغي رامنځته کوي چې هغه چې د ګلایکوجن سټوریج ډیزیز ده. یعنی ګلایکوجن جوړیږي په دغه وخت کې یا ذخیره شوی وي خو بیرته ماتیږي نه. صحیح ده؟ ماتیږي نه، ذخیره یې زیاته وي. نو په نتیجه کې همدغه زیات اکومولیشن یا زیات ترسب د ګلایکوجن کولی شي چې ځینې ناروغیان رامنځته کړي. صحیح؟ بل موکوپولیساکراید دي ډاکټر صاحبانو. صحیح؟ موکوپولیساکراید څوک پیژني؟ څه شي دي؟ هیپرین سلفیټ، کوینریټین سلفیټ، مثلا ډرماټین سلفیټ، مختلف داسې مواد چې دې ته په مجموع کې موږ تاسې موکوپولیساکراید وایو. دا په اصل کې انټرا سیلولر دغه دي یا بخښش دي ایکسترا سیلولر مواد دي، خو جوړیږي په خپله په حجراتو کې دننه بیا د باندې وځي یا ایکسترا سیلولر مټرکس جوړوي په اکثره ځایونو کې، یا هم په ځینې ځایونو کې ځینې لزجي ماده جوړوي لکه مثلا ساینوویل فلویډ، یا هم میوسین خپله له دغو شیانو څخه جوړ دي. که میوکس له چیش څخه جوړ دي؟ د دغه څخه جوړ دي. صحیح ده؟ موکوپولیساکراید څخه جوړ دي. میوکس، میوسین ټول له دې څخه جوړ دي. ځینې وخت په پیدایشي ډول سره هغه انزایمونه موږ تاسې نه لرو چې همدغه موکوپولیساکراید په میتابولیزم باندې رسوي. نو په نتیجه کې به موږ تاسې پوهېږو مربوطه ستونزې تقریبا 6 ډوله داسې ناروغیانې پېژندل شوي دي یا سنډرومونه پېژندل شوي دي چې هغه 6 انزایمونه پکې نه وي کوم چې د موکوپولیساکراید د میتابولیزم لپاره ضروري دي. لکه مثلا ښه مثال چې دی او دا یو په یاد لرئ چې دا مستقیما لایسوسومل انزایمونه دي. کونډراتین سلفیټ، ډرماټین سلفیټ، هیپرین سلفیټ او کیراتین سلفیټ همدغه مواد به بالاخره په حجراتو کې دننه ترسب کوي او مربوطه ستونزې به رامنځته کوي. صحیح ده؟ په خاص توګه سره په کنیکټیو ټیشو، لیور، سپلین، بن مرو، لیمف نوډ، کډنیز، هارت، برین او مربوطه ستونزې به رامنځته کوي. سپینګو لیپیډوسیس یا هم ګنګلیوسایډوس چې ورته وایي ډاکټر صاحبانو موږ تاسې ګنګلیوسایډوسیس یا هم سپینګولیپیډوسیس موږ تاسې پوهېږو لیپیډونه په ډېرو ډولونو دي نه چې یو هم له هغوی څخه سپینګولیپیډس دي. او دا سپینګولیپیډس چې دي دوی هم د میتابولیزم دپاره مختلف انزایمونه لري. که چېرته همدغه انزایمونه نه وي ډاکټر صاحبانو بیا موږ تاسې به په مربوطه ستونزو باندې اخته سو. مثلا ښه مثال یې ده لکه مثلا GM1 ګنګلیوسایډیز ګلکټوز یا ګلکټیز انزایم چې ورته ویل کېږي. صحیح ده؟ دا چې کله نه وي نو موږ تاسې پوهېږو GM1 ګنګلیوسایډس په لیور کډني کې ترسب کوي او یا هم په سپلین، هارت، برین کې. صحیح ده ډاکټر صاحبانو؟ خبرې مه کوئ ډاکټر صاحبانو. په همدې ترتیب سره مثلا همدغه انزایم بیا چې نه وي مثلا لکه هیګزو څه ده؟ هیګزو امینیډیز دغه انزایم چې نه وي په دې کې GM2 ګنګلیوسایډس په لیور، کډني، سپلین، هارت او برین کې ترسب کوي. په همدارنګه ډاکټر صاحبانو سلفیډوسیس دغه هم په سلفیټایډوسیس ډاکټر صاحبانو چې مختلف نور انزایمونه دلته تاسې ښوول شوي دي. کله چې دغه وجود ونه لري نو موږ تاسې بیا په مربوطه ستونزو باندې اخته کېږو. البته سټوریج ډیزیز په دغو مختلفو غړو کې چې په دا مقابل طرف کې ورته ښوول شوي دي مختلف مواد ترسب کوي او په نتیجه کې موږ تاسې په مربوطه ستونزو باندې اخته کوي. صحیح؟ خیر په دغه جدول کې موږ تاسې سټوریج ډیزیز مختلف ویل او هر یو یې د ځانګړي انزایم د نه شتون له وجې رامنځته کېده. زه به یې صرف څو ډولونه تاسې ته وایم او نور د خدای خیر سپیشلیست دی تاسې خپله ګورئ او یا به یې هم په سیستمیک پاتالوژي کې مربوطه برخو کې وایو. صحیح؟ صرف یوه ایډیا تاسې باید پیدا وي چې سټوریج ډیزیز څه معنا لري. اول ګلایکوجن سټوریج ډیزیز ډاکټر صاحبانو. ګلایکوجن موږ تاسې پوهېږو چې یو پولیمر د ګلیکوز ده، صرف ګلیکوز ده، یعنی په دې کې کوم بل فرکتوز او مثلا منوز او نور شیان نشته، یوازې ګلیکوز پولیمر ده. یاد لرئ. او دا معمولا موږ تاسې پوهېږو د حجراتو په مابین کې وي او د انرژي د ذخیره شوي انرژي په ډول سره هلته کار کوي. کله چې موږ تاسې له ډېر وخت له لوږې سره مخ کېږو همدغه ګلیکوز ماتېږي او په نتیجه کې د وینې د ګلیکوز سویه نارمله ساتي چې هغه څو ده تقریبا 80 ملي ګرامه تر 110 په فاسټینګ حالت کې. صحیح ده؟ او په رنډم حالت کې ممکن تر 180 پورې هم ورسېږي کله چې موږ تاسې یو شی وخورو غذایي مواد همداسې ده که نه؟ نو تاسې په یاد ولرئ د ګلایکوجن سټوریج ډیزیز کې به تر ټولو لومړی تاثیر څه شی وي؟ هایپوګلایسیمیا وي.
صحیح ده خو ډېر مارکې به نه وي مارکېټ نه وي دا معنی چې موږ تاسې خور په غذایي موادو کې ډېر نشتون تقریبا په خاصه توګه سره په هغو وختونو کې کله چې موږ تاسې ستړي سو یا ډېر زیات فزیکي کار وکړو نو ټول بدن به مو ډېر سخت دردونه کوي او مثلا زړه به مو ټکان کوي او داسې کله چې خصوصا په ماشومانو کې دغه حالتونه اوس پیدا سي او دې ته بیا موږ څه شی وایو چې ممکن دی خدای مه کړه په ګلایکوجن سټوریج ډیزیز او نور اعراض ولایم هم لري دا به د خیره موږ تاسې په خپل ځای کې ووایو خو دا خبره په یاد لري چې په ګلایکوجن سټوریج ډیزیز کې تقریبا 8 ډوله ناروغۍ پیژندل شوي دي چې هر یوې د ځانګړي انزایم د نشتون له وجې کوم چې په اوټوسومل ریسیسیو توګه سره په ارثیت وړل کېږي ګورې په یاد لرئ صحیح موږ تاسې په مربوطه ستونزو باندې اخته کېږو ډاکټر صاحبانو صحیح ده خو په هر صورت ډاکټر صاحبانو دغه کلاسیفیکیشن چې و د پاتالوژي په اساس و چې موږ تاسې ویل یا هم د هغه اسبابو په اساس دغه 8 ډوله ګلایکوجن سټوریج ډیزیز عموما د پاتالوژي د اسانتیا یا د کلینیک په اساس باندې موږ تاسې په درې کې تقسیموای شو د کلینیک له نظر ګلایکوجن سټوریج ډیزیز یا د پیتوفیزیولوژي له نظره یې موږ تاسې په څو کې تقسیمولی شو په درې کې د کار د اسانتیا لپاره هپاټیک پارم یعنی هپاټیک ګلایکوجن سټوریج ډیزیز دا معنا چې ګلایکوجن په کوم ځای کې سټور کیږي په کبد کې او تر ټولو زیات اعراض به هم په همدې کبد کې ولیدل شي لکه مثلا هپاټومیګلي به ولري دا کسان لکه د دې مثلا الیفټیز به تغیر کوي لیور فنکشن ټیسټ به مثلا تغیرات کړي وي نه نو عموما کله چې په کبد پورې مربوط کوم ګلایکوجن سټوریج ډیزیز موږ تاسې وګورو دې ته موږ تاسې ویلی شو چې اټ از هپاټیک فارم اف ګلایکوجن سټوریج ډیزیز صحیح ځکه چې مختلف داسې انزایمونه خپله په هپاټوسایډ کې دننه شته چې هغه د ګلایکوجن سټوریج ډیزیز رامنځته کولی شي البته نشتون یې صحیح ده مثلا په خاصه توګه سره ون ګیرکي ډیزیز چې دې ته موږ تاسې ټایپ 1 هم ویلی وو نه ټایپ 1 ګلایکوجن دغه ګورې ګلایکوجینیسیس صحیح ده ځکه چې دغه کې معمولا ګلوکوز 6 فاسفیټیز انزایم چې د ما درته چې هغه دواړه کار کوي هم ګلیکوجینیسیس کار کوي او هم ګلایکوجینولایسیس په دواړو کې انولو صحیح ښه په هر صورت بل موږ تاسې پوهېږو په دې کې ډاکټر صاحبانو ټایپ 6 هم په دې کې شاملېږي البته ځکه چې یعنې موږ تاسې داسې ویلی شو چې ټایپ 1 او ټایپ 6 چې دي دا هپاټیک فارم دي دلته تر ټولو زیات ګلوکوز چیرته ذخیره کېږي بخشش د ګلایکوجن په وینه کې ځکه هغه مربوطه انزایم د نشتون له وجې هغه مربوطه انزایمونه چې تر ټولو زیات په کوم ځای کې د پام وړ دي په هپاټوسایډ کې دننه او بل دوهم ډول کلینیکي ډول یا هم پیتوفیزیولوژیک ډول چې د ډاکټر صاحبانو هغه مایوپیټکس یعنی مطلب دا ده چې په دغه وخت کې بیا اکثره په عضلاتو کې دننه ترسب کوي صحیح د هغه کارډیک مسل د سکیلیټل مسل په خاص توګه سره کارډیک او سکیلیټل مسل ډېر مسابقه کېږي په دغه وخت کې مثلا هغه ګلایکوجن سټوریج ډیزیز چې په هغه کې ګلایکوجن په عضلاتو کې دننه ډېر زیات ترسب کوي هغه عبارت دی له ټایپ 5 او یا هم ټایپ 7 صحیح ده ټایپ 7 او ټایپ 5 ګلایکوجن سټوریج ډیزیز چې دا مایوپیټیک فارمز دي دلته بیا یې ډېر نه متاثره شوي برین ډېر نه متاثره شوي پښتورګي ډېر نه متاثره شوي عضلات ډېر متاثره شوي نو اعراض هم تر ټولو په کوم ځای کې په عضلاتو کې لکه مثلا دا کسان به مختلفې مایوپیتانې لري ژر به ستړي کېږي د عضلاتو دوامداره دردونه به لري د عضلاتو اټرافي به لري او په نورو مختلفو ستونزو باندې اخته وي ویکنیس به لري کمزورتیا به لري نه دریم ډول یې په ادرس کې راځي له یو څخه بغیر یعنی تر ټولو کامن ډولونه چې وي یا تر ټولو عام ډولونه چې وو هغه یو هپاټیک فارم وو او بل مایوپیټیک فارم وو نور په هر ځای کې چې دا مثلا لکه برین کې په کډنیز کې په سپلین کې او په هر ریپروډکټیو سیستم په ځینې غړو کې یا هم په انډوکراین کې کله چې ګلایکوجن سټوریج واقع کېږي هغه ټول په ادرس کې راځي د کلینیک له نظره او یا هم د پیتوفیزیولوژي له نظره نور کوم ډولونه چې مثلا موږ تاسې له هغې جملې څخه کوم ویل ټایپ 2 بخشش دي ټایپ 1 او ټایپ 4 او بل چې ټایپ 5 and ټایپ 7 صحیح ده او دغه نور څو ډولونه چې پاته سو اته ډوله هغه ټول په ادرس کې راځي او دا خبره هم په یاد لرئ چې خپله په ټایپ بخشش دي په هپاټیک فارم کې او په مایوپیټیک فارم کې په دې کې هم نور غړي متاثره وي خو ډېر زیات نه لږ صحیح ښه په دغو خبرو باندې موږ تاسې مخکې هم پوهېږو چې اکثره وخت
خپله ګلایکوز په بل ځای کې نه بخشش کې ګلایکوجن په بل ځای کې نه بلکې په لایسوسوم کې دننه ترسره کوي. دلته به ځینې یو لنډیز ورباندې وایي صحیح ده. البته دغه سلاید ما د یو اس میلي له دغه څخه راخیستی دی ډاکټر صاحبانو. یو اس میلي سټیفن فکر کوم له یو کتاب ده د یو څخه مې دا راخیستی دی صحیح ده. یو اس میلي اکزامینیشن نه ده. ښه بل دلته مثلا ډاکټر صاحبانو اول ونګیر کې صحیح ده. ونګیر کې ډیزیز یا ټایپ 1 په دغه کې کوم انزایم نه و ګلوکوز 6 فاسفیټیز انزایم نه و. په هر صورت کله چې دغه انزایم نه وي نو کوم اعراض والا به لري هغه ناروغان ډېر سخته هایپوګلیسیمیا به لري، لیکټیک اسیډوسیس به لري. ولې؟ لیپیډ او د نور مواد څخه استفاده کېږي اکثره پروټینونو څخه. نو لیکټیک اسید به په دغه کې لیکټیک اسیډوسیس، هیپاټومیګلي به ولري دا کسان، هایپر لیپیډیمیا به ولري ځکه شحمیات په عموما د انرژي په د تولید منظور څخه استفاده کېږي. او بل هایپر یوریسیمیا، یوریک اسید به دغه بدن کې لوړ شوی ځکه چې پیورین به معمولا په دغه وخت کې په استقلاب باندې رسیږي. او پیورین چې په استقلاب رسیږي د پیورین څخه څه راځي؟ یوریک اسید لاته راځي محصولات همداسې ته که یا نو په نتیجه کې چې یوریک اسید لوړېږي دا به په ګوټ باندې مخته وي دا کسان. ګوټ ناروغي په تاسې پېژنئ بیا به د خیر وروسته وایي. دغه ماشومان چې وي عموما دغه لنډ وي، شارټ سوچرز وي صحیح ده. ډال لایک پیس مخې لکه د ناوکۍ داسې وي صحیح ده. او بل چې ده پروټروډینګ ابډامن نسې د باندې راوتلی وي صحیح ده. څه خاطر؟ ځکه چې اینه یې غټه وي، اینه یې غټه وي نسې هم داسې باندې راوتلی صحیح ده. او بل چې ده د دې دواړه ایکسټریمیټي هم تقریبا غیر نارمل وي، لاسونه پښې. ټایپ 2 دې ته پومپي ډیزیز هم ویل کېږي. په دې قیمه د ټول چې یوازینی ګلایکوجن سټوریج ډیزیز ده چې په دې کې لایسوسیمي انزایم نه وي، خاص توګه سره الفا 1 4 ګلایکوسایډیز. دغه انزایم چې کله نه وي نو په نتیجه کې دغه اعراض والا څنګه وي؟ دا کارډیومیګلي لري. دغه ماشومان ټول زړه غټ وي صحیح ده. کله چې موږ اکسرې ورته وکړو نو کارډیومیګلي لري دا کسان. مسل ویکنس عضلات کمزوري وي او اکثره وخت دغه ماشومان متاسفانه چې په 2 کال کې مرتسي د لاس ورکوي صحیح ده. او عموما په دغه وخت کې چې مرتسي وګورو ګلایکوجن سنتیسس په دغه وخت سره کمی ګلایکوجن لایک ماتریال ان د انکلوژن باډیز دا عموما مرتسي مایکروسکوپ کې پیدا کولای شو. ښه ټایپ 3 د تکورس ډیزیز هم ویل کېږي او په دغه کې کوم انزایم نه وي؟ ګلایکوجن ډي برانچینګ انزایم نه وي په اصل کې ډاکټر صاحبانو. نو کلینیکي اعراض به دا څنګه وي؟ دغه کم اندازه هایپوګلیسیمیا لري او ممکن اینه هم لږ غټه شوې وي صحیح ده. بل ډاکټر صاحبانو ټایپ 4 چې ده په دې کې بیا کوم انزایم نه وي؟ برانچینګ انزایم نه وي. دې ته ما درته ویل چې اډریسن ډیزیز یا اډریسن امایلو پیکچینوسیس هم ویل کېږي صحیح ده. دغه ماشومان چې وي ډاکټر صاحبانو سره کوم دغه لري هایپوټونیا لري، ډېر زیات عضلات کمزوري وي، عضلات خپل ټون نه لري دې کسانو. دې اکثره وخت د اینې په سیروس باندې اخته کېږي او دا هم متاسفانه چې مرتسي په 2 کاله کې د لاس ورکوي. تاسې ورشئ متوجه یاست ډاکټر صاحبانو د دې ماشومانو ناروغۍ ډېره ښه نتیجه ورکوي چې څوک یې تداوي کوي صحیح. خو دا هم راسره په یاد لرئ چې زموږ تاسې په ولایت کې خصوصا د کندهار کې کریټیکل ناروغیانې مو لا که تشخیص شوي چې اوس یو څوک مثلا درسره اخته درته ووایي چې بالاخره دا ګلایکوجن سټوریج ډیزیز لري. مقصد هر ماشوم هم د اسهالاتو او یا هم ډیهایډریشن ناروغي نه لري او یا هم هر ماشوم سینه بغل دی. دغسې ده که نه ده؟ موږ تاسې چې وګورو مثلا دغه ماشومان به څه رقم وي؟ ژاړې به ناکي عضلات به درد کوي، مثلا مور به بازابه وي، شپه به یې ناارامه وي، ټول هغه کلینیکي اعراض به لري. نو په نتیجه کې چې تاسې ورته وګورئ که چېرته مثلا د دې اینه مازې لږ وګورئ په الټراساونډ باندې او څه مشکلات کې ووینئ نو تاسې کولی شئ چې بیا بالاخره یو ساده معاینات وکړو. خو متاسفانه چې دغه د انزایمونو معایناتونه هم د دې نه کوي ځکه دا اکثره وخت په الکترون مایکروسکوپ سره مربوط دي او یا هم ځینې سیرولوجیک معاینات هم ورسره وتلي دي چې موږ تاسې په یو ډول سره هم دا معلومولی شو. نو مطلب مې دا ده چې دغه ناروغي به دا نه مانه چې زده که یې کړه لکه په نورو ځایونو کې چې موږ متخصصان هېروي صحیح. یعنې موږ تاسې به په هغه وخت کې وایو چې موږ تاسې طبابت تغییر کړی دی چې کله موږ تاسې یو متخصص ته ورسو او هغه دغسې یوه ناروغي راته وایي چې والله دا ستا ناروغ بل شی نه ده بلکې دا څه لري؟ ونګیرکي ډیزیز لري وروره. یاره دا دې هم نه راته وایي، صرف ګلایکوجن دې راته ووایم صحیح ده صحیح. ګلایکوجن سټوریج ډیزیز باندې څه کوي؟ داسې دې هم وایي چې یاره زه شک پرې لرم چې داسې ناروغي ممکن ولري. شک هم غټه خبره ده صحیح ده. یعنې دا تم سپیسیفیک ډولونه دي، هغه ډول دې هم نه راته وایي خو صرف
یو فکر باید ورته وکړي. صحیح ده؟ ښه په هر صورت یو وخت کې ما یو پوسټ کړی و، ناروغو فکر کوي معدې څه تکلیف لري، اپیګاسټریک پین همداسې لري. کلینیکي لوحه مې دغه کړې، یو ډاکټر راته لیکلي وایي د هغه ته فکر وکړه ډاکټر صاحب ډیالیټډ کارډیومایوپیتي ته دې باید فکر وي. ډیالیټډ کارډیومایوپیتي وګورو یا نه وګورو، اپیګاسټریک پین وګوره. صحیح دی، د سره لري وي مالولا بیخي دوا د څه سخت میکانیزم باندې پیږي. صحیح بعضې وخت یعنې تاسې ګوري دا معنا لري چې په ناروغ باندې تاسې که څونه تکړه ډاکټر هغه باید په ناروغ باندې مصرف ډېر لرملي. بس تقریبا ته نه زه دلته په روغتون کې تر 500 ډېر ډول معاینات لرم، نو دا ټول به ورته کوم. صحیح. او اکثره ناروغان یو معاینات نه لري، وس یو. نو په ټوله تکړه ډاکټر هغه ده چې 99% 95% یې خپل تشخیص وکړو او یوازې 5% یې هغه معاینات ضروري معاینات ورته وکړه. او دا هم خبره په یاد لرئ که چېرته ډاکټر یې معایناتونه ورته ورکړو ناروغ ته او ټول نارمل راغلل، ډاکټر دې بېرته له سره بیا غور وکړي په خپل درس باندې یا تیوري باندې. ځکه دا معنا لري چې ته په چا شک کړی هغه څنګه ټول نارمل تا کوم معایناتونه ورته کړي، ټول څنګه په ډېر کم اوقاتو کې، داسې نه چې هر وخت کې د ټول معاینات نارمل راځي. صحیح. دا په یاد لرئ. نو دغه شیان چې دي دا ډېر درته ضرور دی ډاکټر صاحبانو. صحیح ده. ټایپ 4 چې دا دې ته MC ارډل ډیزیز هم وایو ډاکټر صاحبانو، په دې کې مسل ګلایکوجن فاسفورایلیز نه وي. دوی نو فاسفورایلیز فاسفورایلیز څه معنا؟ آفرین، په یو مرکب یا هم په یو مالیکول باندې چې فاسفیټ ګروپ نصب کېدلو ته ویل کېږي. صحیح ده. په یو کیمیاوي کمپاوند باندې د فاسفیټ ګروپ نسبېدلو ته وایي. صحیح ده. نو دا عموما په ګلوکوز باندې فاسفیټ نسبوي، لکه ګلوکوز 1 فاسفیټ نه تاسو په ګلایسیس کې ویلي دي ګلوکوز 1 فاسفیټ. نو عموما دغه فاسفورایلیز انزایم چې کله نه وي ډاکټر صاحبانو، نو په نتیجه کې چې رامنځته کېږي ډاکټر صاحبانو ټایپ 7 ګلایکوجن ټایپ 5 ګلایکوجن سټوریج ډیزیز رامنځته کېږي. دا کسان به سره کوم مسل کرم په عضلات یې ډېر سخت دردونه لري د ماشومانو او کمزوري لري عضلات یې، اکسرسایز په وخت کې خو بیخي اکسرسایز نشي کولی. دغه مور به تاسو ته ماشوم راولي وایي ډاکټر صاحب ما ماشوم یوه لزه وزغلي باره پروت وي ټول ورسې عضلات مې درد کوي. صحیح. دا یې نشي. او دوی څه لري؟ مایوګلوبولین یوریا لري ډاکټر صاحبانو. مایوګلوبین یوریا لري. مایوګلوبین په پیژنئ چې دا هم ده هیموګلوبین یو ډول ده چې په عضلاتو کې دننه ده. صحیح. تنها په RBC کې نه هیموګلوبین، موږ تاسو په ځینو نورو غړو کې هم شته. ټایپ 6 دته دغه د شي څخه رامنځته کېږي یا هرس ډیزیز ډاکټر صاحبانو. دا د کومې ستونزې څخه رامنځته کېږي؟ هیپاټیک ګلایکوجن فاسفورایلیز. ګورئ دا چې و مسل ګلایکوجن فاسفورایلیز و دا هیپاټیک یعنې معلومه خبره ده دغه کسان چې مازې لږ وږي سي وایي دی بیا هایپوګلایسیمیا. هایپوګلایسیمیا څه معنا؟ بدن یې دغه یعنې هایپوګلایسیمیا په ټولو کې لیدل کېږي. د هایپوګلایسیمیا اراس تاسو ته معلوم دی ډاکټر صاحبانو، دا خلک کمزوري احساسوي، خولي سي، حتی بیهوشه سي، درب راوړي شي. تاسو فکر کړی دا مکتب کې موږ تاسو سره به اکثره ماشومان چې وو هایپوګلایسیمیا ته بدل او شاک ته هایپوګلایسیمیک شاک ته ولاړل، درس وکولیدل او یخ وسو همداسې و که نه و. بیا به موږ تاسې لږ ګلوکوز په خوله کې ور واچوه هغه به بېرته راسم شو. هغه ته هایپوګلایسیمیا وایي. هغه کسان ټول باید د نورو ناروغیو تر څنګ د ګلایکوجن سټوریج ډیزیز لپاره هم سکینز یا سکرینز دغسې ده که نه ده. صحیح. دا د لږ لوړ طاقت هم نه لري دا کسان. ښه په هر صورت له دې جملې څخه به د ونګیرکي ډیزیز باندې څو خبرې وکړو. موږ تاسې به یو څو کلینیکي مثلا پومپې ډیزیز به په دې پسې وروسته راشي، په دې باندې موږ تاسې خبرې وکړو. دغه چې د ډاکټر صاحبانو ګیرکي ډیزیز دا د ګلایکوجن سټوریج ډیزیز ده. په دې کې ګلوکوز 6 فاسفاټیز انزایم نه وي او کله چې ګلوکوز 6 فاسفاټیز انزایم نه وي نو ډېر زیات ګلایکوجن به زموږ تاسې په ځینې غړو کې ترسب وکړي. په خاصه توګه سره به په کومو ځایونو کې په وینه او په سکیلیټل مسل کې ګورئ. دا په یاد لرئ چې ډېر زیات ترسب کوي. صحیح ده. او موږ تاسې پوهېږو چې په دغه وخت کې اکثره وخت ګلایکوجن د انرژي د تولید په منظور باندې له ګلوکوز څخه استفاده نه کېږي بلکې له غیر قندي موادو څخه استفاده کېږي لکه مثلا پروټین او لیپیډ څخه. نو په دې اساس به دغه کسان ټول هایپر لیپیډیمیا ولري او دا چې ډېر زیات پیورین په دغه وخت کې په استقلاب رسیږي نو یوریک اسید به زیاتېږي او دا به څه لري؟ هایپر یوریسیمیا.
ونګرکي ډیزیز ناروغان. صحیح ده ډاکټر صاحبانو؟ ښه نو عموما هایپریوريسیمیا اکومولیشن اف پایرویټ اینڈ لیکټیټ په مختلفو غړو کې به موږ تاسو وګورو چې دغه مواد راسره راټول شوي. صحیح ده؟ دغه کسان به د اینې د زیات ګلایکوجن د ترسب له وجې د اینې له غټوالي سره مخ وي او همدارنګه به موږ تاسو ورته وګورو ډاکټر صاحبانو چې کله دغه البته که چېرته څوک بایپسي واخلي وګورو چې د اینې په اکثره په پټوسایډ کې دننه موږ تاسو وګورو ډېر زیات متجانسې کتلې د ګلایکوجن پرتې دي. بل په یاد لرئ ډاکټر صاحبانو په دغه وخت کې نه یوازې دا چې اینه متاثره شوي بلکې پښتورګي هم متاثره شوي. یعنی دا معنی چې په انټراسایټوپلازمیک ګلایکوجن به ولیدل شي. البته ډاکټر صاحبانو د کوم د ټیبیولر اپیثیلیل سیلز هغه خطرناکه ده ځکه چې هغه په ریابزارپشن کې عموما رول لري. نو که چېرته د هغو په مابین کې ګلایکوجن ذخیره شوی وي بیا هغه نشي کولی چې ریابزارپشن وکړي. نو په نتیجه کې به دا د هیپاټیک فیلر له سره پر رینل فیلر باندې هم اخته شي. صحیح ده؟ صحیح ځکه چې بیا پښتورګي هم همدغسې په ترتیب سره کار پرېږدي. نو موږ تاسې پوهېږو چې دا ډېره خطرناکه ناروغي ده. په دې کې نه یوازې دا چې دا د یوریک اسید د زیاتوالي له وجې په بندونو کې ستونزه رامنځته کېږي د بندونو ناروغي چې هغو ته موږ تاسې ګوټ وایو. صحیح بلکې په سکین کې هم ستونزې لکه مثلا زینتوماس د هایپرلیپیډیمیا له وجې اکثره وخت د دوی په د سترګو چاپېره یا په جلد کې د پاسه یو رقم سپینې سپینې دانې تاسې لیدلي داسې دانې نه یې خو مثلا لکه شامیات چې پکې ترسب یې کړی هغو ته موږ تاسې زینتوما زینتلیسما په یاد ما تاسې ویلي وو دغه لیدل کېږي. او دا چې اکثره وخت دغه کسان ډاکټر صاحبانو ممکن بنمرو یې هم پکې انولف شوي وي او د نورو نه یوازې دا چې پانسایټوپینیا لري بلکې دوی یوزولي ډاکټر صاحبانو ترومبوسایټوپینیا هم لري او له هغو چې په بلیډینګ ډیاتیسس باندې دوی اخته کېږي ډاکټر صاحبانو. صحیح ده؟ د اکثره وخت یې دا معنی چې پزه یې ژر ژر وینې کېږي د دغو ماشومانو یا د مقعد له لارې وینه جاري وي یا هم د نورو ځایونو څخه کېدای شي چې په جلد کې غټې غټې پرپوراګانې ولیدل شي. د ونجرچي دغه ګرکي ډیزیز. بل پومپیز ډیزیز ډاکټر صاحبانو یا ټایپ 2 ګلایکوجینوسیس چې ورته ویل کېږي ډاکټر صاحبانو دغه ناروغي د چیش له وجې رامنځته کېږي د اسید مالټیز له وجې رامنځته کېږي. او اسید مالټیز له وجې چې کله دغه ناروغي رامنځته شي ډاکټر صاحبانو اسید مالټیز په خاص توګه سره په سکیلیټل مسل کې د پام وړ دی خصوصا کله چې دغه خلک یو فزیکي کار کوي ډېر ژر ستړي کېږي او عضلات یې ډېر شدید دردونه کوي دومره دردونه چې کنټرول وړ نه وي. نه یوازې دا د دغو عضلات وروسته ولې کمزوري کېږي بلکې ارتروفي کوي او حتی داسې ډنګر وي بالاخره چې په لاره د چا په اصطلاح باندې نشي تللی. صحیح ده؟ موږ تاسې پوهېږو اسید مالټیز نه یوازې دا چې په سکیلیټل مسلز کې وجود لري بلکې په ټولو حجراتو کې وجود لري خو ډېر د پام وړ په کوم ځای کې ده؟ سکیلیټل مسل کې. نو په دې خاطر تر ټولو غټه نښه هم د دغو کسانو په سکیلیټل مسل کې لیدل کېږي. د دې تر څنګ په هارټ کې هم لیدل کېږي. یعنې په دې اساس دغه کسان موږ تاسې ویلی شو چې د عضلاتو هایپوټونیا لري او کارډیومیګلي لري. کارډیومیګلي ولې؟ ځکه ګلایکوجن خپله په زړه کې ترسب کړی دی. ګلایکوجن پکې ډېر زیات هغه څنګه د دغه داسې وي دغه کسان بخښښ دي دغه ازساج وایي تاسې متل اورېدلی وایي کور مې متل لکه چې ده نه پېژنم یا یو چې شي ورته وایي چستان ورته وایي فارسي کې چې شي ورته وایي کیسګۍ ورته وایي که کیسې ورته وایي کیسې وایي کور مې د سیند د غاړې او له تندې مرمه نه تاسې یو کیسې تاسې اورېدلې یو چستان وایي دا څه شی ده کور مې د سیند د غاړې او د تندې مرمه هغه نه پېژنم چې څه دی ځواب یې ما نه دی زده خو دا هم همدغسې ده. ګورئ د انرژي څومره غټه ذخیره لري ګلایکوجن خو د انزایم د نه شتون له وجې دوی له لوږې مري د چا په اصطلاح دوی د انرژي له کمښت سره مخ دي. هغه که هر غړی ده ځکه هغه انزایم وجود نه لري چې له دې غیر څخه استفاده وکړي. اوس مثلا که ټول کور دي ستا خبره له هغه نه خو دغسې هم خوړل کېږي ټول کور دي له لرګو ډک وي او ته له یخن دی ځکه چې د اور لګولو دغه نه لري فلټر نه لري یا اور لګونکی نه لري همداسې ده که نه ده نو ګټه کوي تا ته هغه نه کوي لرګی تر څو پورې یو انزایم وجود ونه لري له هغه ذخیره څخه استفاده نه کېږي. همداسې ده که نه ده ګورئ په لوږې حالت کې غنم دغسې بې ژرندې هم خوړل کېږي سړی له لوږې دغه کېږي دا په یاد لره. صحیح. بل ام سی ارډل ډیزیز د ډاکټر صاحبانو دې ته موږ تاسې ټایپ 5 ګلایکوجینوسیس هم وایو. صحیح ده؟ په دغو کې بیا کوم انزایم نه وي ډاکټر صاحبانو مسل پاسپوریلیز. صحیح ده؟ یو ټایپ 5 او یو ټایپ 6 ټایپ 6 کې بیا کوم پاسپوریلیز نه و؟ هیپاټیک
پاسپرلیز نه و په دغه کې ګورئ مسل پاسپرلیز نشته صحیح ده. نو په نتیجه کې موږ تاسې پوهېږو چې کله مسل پاسپرلیز نه وي ډاکټر صاحبانو صحیح ده و دغه ده ګورئ دا خبره ما دلیم لیکلې ده. نو موږ تاسې به بالاخره د څه سره مخ کېږو ګلایکوجن سټوریج ډیزیز سره. خو دا ډېره خطرناکه نه وي. دا ماشومان تر ډېره وخته پورې پاتې کېدای شي ان دا چې تر 40 کلنې پورې هم دغه پیښه له موږ تاسې سره روانه وي. خو دغه خلک دوامداره هایپوګلایسیمیا سره مخ کېږي، د عضلاتو له دردو سره دوامداره مخ وي صحیح ده. په خاص توګه سره چې کله ډېر اکسرسایز وکړي ډېر یو خبره په یاد لرئ موږ تاسې اول هم ټول همداسې یو کله چې جیمز ته ولاړ سو درانه درانه وزنونه پورته کړو یو هفته مو ټول عضلات درد کوي یا کله سپورټ وکړو وروسته بیا راغلو ورسره بلدېږو په هغه دردونه ورک سي. دغسې یې که نه داسې نه چې تاسې نن ټوله ورځ دغسې یا ټول ژمی دغسې لټان پراته یاست نن لاړ سئ سپورټ شروع کړئ سبا هم مثلا عضلات درد کوي ولا زه لکه چې فکر کوم په ګلایکوجن سټوریج ډیزیز باندې اخته یم دغه ځکه عضلات مې درد کوي نه داسې نه ده. دغه د ټولو خلکو همداسې وي خو دغه چې وي بیا دوامداره درد کوي او خصوصا د اکسرسایز په وخت کې چې موږ تاسې اکسرسایز کوو عضلات مو درد نه کوي. دوی د اکسرسایز په وخت کې درد پسې زیاتېږي. یعنې هغه خلک چې بېرته بدنونه ګرم بیا درد نه کوي. تاسې کله فکر کړی جیم مو کړی دی چې بیا یې پرېږدئ بیا مثلا سبا پورې مو عضلات درد کوي بیا چې کله شروع کړي بېرته درد یې ورک شي خو دا درد یې نور هم پسې زیاتېږي. دا په یاد لرئ صحیح درد یې ډېر زیات نور هم پسې زیاتېږي. ښه او دا تر ډېره وخته پورې دغه خلک ژوند کوي صحیح ده او دوی معمولا مایګلوبین هم لري صحیح ده. ښه په هر صورت بل ډاکټر صاحبانو سټوریج ډیزیز ګلایکوجن پسې پرېږدي اته ډوله سټوریج ډیزیز دي هر یو یې ما تاسې ته څو ځلې وویل او دغه د خیره بیا هم راځي په سیسټمیک پاتالوژي کې به په خپلو ځایونو کې بیا هم تکراریږي. اوس ماکوپولیساکراید ته راځو. موږ تاسې پوهېږو چې ماکوپولیساکراید چې دي داسې مواد دي چې په اصل کې له چیز څخه جوړ شوي دي ماکوپولیساکراید. عموما ما تاسې ته ویلي دا د کنیکټیو ټیشو ډېره مهمه برخه ده. په دې کې عموما اکسترا سیلولر میټرکس شامل ده یا اکسترا سیلولر ګروند سبسټنس. اکسترا سیلولر یو فایبر دی نه یو ګروند سبسټنس دی. بیا ولې ما تاسې ته خو نو اشتیا نه دی ویلې هیستالوژي دا په هیستالوژي کې شته صحیح تاسې بیا یې ورې ووایي چا څخه ده. عموما په دې کې هیپرین سلفیټ ډرماټین سلفیټ او مثلا مختلف داسې مواد شامل دي صحیح ده. همدغه مواد ډاکټر صاحبانو په حجراتو کې دننه جوړیږي صحیح ده. که چېرته هغه انزایمونه چې او یا هم مثلا د دغو موادو زیاتېدل باندې ځینې انزایمونه تاثیر کوي تر څو یې بیرته کم کړي صحیح ده او که کم یې باید بیرته زیات شي په هغه منظم اندازه په یو نسج کې دا وجود لري خصوصا په سپورټینګ برخه کې. نو که چېرته هغه انزایمونه نه وي همدغه مواد خپله په حجراتو کې دننه هم د حجراتو څخه د باندې هم ترسب کولی شي او په پایله کې به چی رامنځته کوي یو رقم سینډرومونه چې تقریبا 6 ډوله سینډرومونه پېژندل شوي دي د ماکوپولیساکراید یا دي MPS څه معنی ماکوپولیساکراید اس دوه معناوې ورته اخلي یو خپله ساکراید او بل سینډروم په یاد لرئ صحیح ده. تقریبا څو ډوله سینډرومونه پېژندل شوي دي 5 دا هم همدغسې په ترتیب سره 1 2 3 4 البته 6 ډولو انزایمونو په نظر کې نیولو سره همدغه نامګذاري هم ورباندې شوې ده صحیح. ښه په هر صورت نو موږ تاسې پوهېږو په دغو کې هغه انزایمونه نه وي چې د ماکوپولیساکراید د ډیګریډیشن دپاره په خاص توګه سره ضرور دي صحیح. نو په نتیجه کې به ماکوپولیساکراید د حجراتو څخه د باندې او حتی په حجراتو کې دننه په خاص توګه سره په لایسوسوم کې ترسب کوي او مربوطه ستونزې به رامنځته کوي صحیح ده. په خاص توګه سره لکه کونډراتین سلفیټ ډرماټین سلفیټ بل دا شي ده هیپرین سلفیټ کیراتین سلفیټ دا خپله په حجراتو کې دننه ترسب کوي او د هغو حجراتو دي تخریب سبب کیږي او دا په یاد لرئ چې دغه ناروغیانې هم اکثره یې په اورټوسومل ریسیسیو یا هم په ایکس لینک ډول سره یې په ارثیت وړل کېږي له هغې جملې څخه یوه انا په ایکس لینک ډول سره په ارثیت وړل کېږي چې هغه ده ډاکټر صاحبانو هنټر یا هم ماکوپولیساکرایډوسیس ټایپ 2. ښه په هر صورت ډاکټر صاحبانو کله چې یو څوک په دغه ناروغۍ باندې اخته وي نو دغه ماشومان به ستاسې په نظر سره څنګه وي یعنې هغه ماشومان چې په ماکوپولیساکرایډوس سینډرومونو باندې اخته مثلا 6 ډوله سینډرومونه دي نو دوی به عموما څه رقم وي صحیح ده ډاکټر صاحبانو. دا یو خبره په یاد لرئ چې ماکوپولیساکراید په یوه غړي پسې مربوط نه ده دې کې مختلفو غړي شامل وي په خاص توګه سره لکه مثلا کوم ډاکټر صاحبانو کنیکټیو ټیشو لیور سپلین بن مرو لیمف نود کډني هارت اینډ برین. نو کله چې ماکوپولیساکراید په دغو غړو کې ترسب کوي ډاکټر صاحبانو
نو موږ تاسو پیژو چې د یو غړو مربوطه ستونزې برامسته کوي په یو غړو کې بیا دننه مثلا ما چې نمونه واخیستل په خاص توګه سره سپورټینګ برخه کې اکثره وخت ډاکټر صاحبانو په ډېرو کم وختونو کې کېدای شي پارنکایما لکه مثلا په یو غړو کې چې ما نمونه واخیستل ډاکټر صاحبانو په پیګوسایټیک حجراتو کې لکه مکروپاج اندوتیلیل حجراتو کې انټایمل سموث مسلز کې او یا هم په فایبروبلاست کې دننه ترسب کوي صحیح ده او بالاخره چې کله دغه مواد الته کې دننه ترسب وکړي نو موږ تاسو پیژو چې بیا به متجانس کتلې ولې لري البته که چېرته موږ تاسو په مکروپاج کې ورته وګورو نو دغه وبخښئ مکروپاج نه په هغه کې د مکروپاجو ته وګورو یا هم دغه حجراتو ته په مایکروسکوپ کې نو چې موږ وګورو یو قسم متجانس کتلې به وګورو چې که چېرته په الکترون مایکروسکوپ سره موږ تاسو به وګورو نو لري به معلوم شي چې موږ تاسو دغه حجراتو کې بل شي نه بلکې موکوپولیساکراید پیدا کړل صحیح ده او یا هم موږ تاسو ساده انزایمونه ور باندې راچو په دغه انزایمونه ځینې مصنوعي انزایمونه شته یو سره موږ معلومولای شو چې دلته کوم رقم مواد کې شامل دي صحیح ده خو دا په یاد لري دا ټول پاس پوزټیو یعنی که چېرته پیریوډیک اسید شپ تلیون ور باندې واچول شي نو ګلابي رنګ ورکوي صحیح په دې سره یې ښه معلومولای شو ښه ډاکټر صاحبانو د موکوپولیساکرایډوسیس د جملې څخه تر ټولو عامه ناروغي چې ده هغه د ګوچر ډیزیز ده ډاکټر صاحبانو ګوچر ډیزیز ګوچر ډیزیز یو اوټوسومل ریسیسیو ناروغي ده ډاکټر صاحبانو صحیح ده چې دا هم په اصل کې د ځینې انزایمونو د کمښت له وجې رامنځته کېږي چې په خاصه توګه سره اسید بیټا ګلیکوسایډیز صحیح ده مخکې به دې ته څه ویل کېدل ګلوکوسیریبرسایډیز ورته ویل کېدل صحیح ده اوس ورته څه ویل کېږي اسید بیټا ګلیکوسایډیز ورته ویل کېږي دغه انزایم ته صحیح ده دغه انزایم د څه لپاره ضرور ده ډاکټر صاحبانو عموما د ګلوکوز د کلیویج لپاره ضرور ده یعنی هغه څه تړوي ډاکټر صاحبانو موکوپولیساکراید څخه ګلوکوز راجلا کوي موکوپولیساکراید ګوره یعنی موږ تاسو پیژو چې دلته اکثره وخت قندي او غیر قندي مواد سره یوځای شوي دي نو له دې څخه دا ګلوکوز راجلا کوي صحیح ده ګلوکوز او سیرامایډ سره جلا کوي دا نو که چېرته دغه انزایم نه وي همدغه موکوپولیساکراید به موږ تاسو ووینو چې په ځینو ځایونو کې ترسب کوي صحیح ده یعنی دا معنی چې سیرامایډ او ګلوکوز چې دواړه سره یوځای دي همدغه خپله موکوپولیساکراید دي ډاکټر صاحبانو چې په مختلفو ځایونو کې ترسب کوي په خاص توګه سره په فیګوسایډ حجراتو کې صحیح ده او تر ټولو د پام وړ دي ډاکټر صاحبانو په کوم ځای کې نیورونونو کې او په نیورونونو کې کله چې دغه مواد ترسب وکړي ډاکټر صاحبانو معلومه خبره ده چې هغه نیورون بیا صحیح دنده نشي ترسره کولی دغه خلک عموما له عصبي تاخیر سره مخ وي دا د ګوچر ډیزیز یعنی د ګوچر ناروغانو د نورو ستونزو ترڅنګ دوی څه لري پیریفرال نیوروپاثي او سنټرل نیوروپاثي لري ډاکټر صاحبانو دا کسان سایکوسیس لري دا کسان مختلف سر دردونو ټینشنونو حتی د دې د خبرو توازن صحیح نه وي حتی خپل توازن صحیح نه شي ساتلی او پیریفرال نیوروپاثي لري دا کسان ځکه چې دغه مواد چې دوی په مختلفو اعصابو کې دننه بخشش دي عصبي حجراتو کې دننه ترسب کوي صحیح ده البته دا د کلینیک له نظره په دریو نورو سب ټایپونو کې ویشل شوی دی ګوچر ډیزیز صحیح چې دا به د خیره په راتلونکي کې زه درته ووایم لکه مثلا ټایپ 1 صحیح ده دې ته کلاسیک پام یا پخوانی ډول یا هم مخکنی ډول ګوچر ډیزیز هم یعنی چې لومړی پیژندل شوی و صحیح ده په دې کې موږ تاسو پیژنو ګلیکوسیریبرسایډیز بخښه ګلیکوسیریبرسایډیز یا سایډیز نه د سایډیز انزایم ده صحیح ده دا غټ نوم زه سم نه سم وایلی ګلوکوسیریبروسایډز صحیح دا عموما په کوم ځای کې ترسب کوي فیګوسایډز کې بدن په هر ځای کې چې فیګوسایډز دي ګوري په خاص توګه سره ریټیکولو انډوتیلیل سیستم کې صحیح ده پرنسپل انولف سپلین کې لیور کې بلمرو موږ تاسو پیژنو ریټیکولو انډوتیلیل سیستم تر ټولو زیاته برخه هم په دغه غړو کې ده په دغه غړو کې چې کله دغه شان ترسب وکړي نو بل اخره به پایله شي ډاکټر صاحبانو دی غړو ادمي کفایه وي موږ پیژنو چې کله په بلمرو کې مثلا دغه مواد ترسب وکړي هغه بلمرو بیا صحیح حجرات جوړولای شي کیا هغه حجرات بخښش دي هغه بلمرو بیا صحیح حجرات نه جوړولای نو دا کسان په انیمیا اختی لیکوپینیا باندې بختی او ترومبوسایټوپینیا باندې بختی او وروسته بیا د یو مربوطه ستونزې په دغه کسانو کې ووینو په دغه ماشومانو کې البته دا عموما ماشومانو کې ډېر زیات کېږي صحیح ده او دا د ګوچر ډیزیز دغه کلاسیک پام چې د ډاکټر صاحبانو دغه تقریبا د ټول ګوچر ډیزیز 80% برخه جوړوي 60% ممکن په دغه نورو دوه ډولونو وي لکه ټایپ 2 دغه چې د انفانټایل ډول دی په یاد لري دغه کلاسیک پام چې دا یوزولي پر چا کې وي ډاکټر صاحبانو په مشرانو کسانو کې هغه وي د ټایپ 1 ټایپ 1 ګوچر ډیزیز په مشرانو کسانو کې وي
او ټایپ 2 چې دا په ماشومانو کې کوچنیانو کې او ټایپ 3 په ځوانانو کې دا په یاد لرئ سي ټایپ 2 چې دا به انفانټایل ډول د ډاکټر صاحبانو سیده په دې کې یوزولي د ماشومانو سنټرال نرو سیستم متاثر شوی یعنی په یو کې ګلوکو دغه بخشش دي د موکوپولیساکراید ترسب کړی سیده او ټایپ 3 سیده دا به جوینایل ټایپ ده دا معنی چې دا کسان بیا د کلاسیک یا د ټایپ 1 او د ټایپ 2 ترمنځ راز لري دا معنی چې د دې هغه غړي چې ما نمونه واخیستل هغه هم پکې انولوي یو ترڅنګ عصبي حجرات هم پکې شامل شوي سي کلینیکل فیچرز به سره کوم ستاسو په نظر سره دا چې په ینه کې موکوپولیساکراید ډیر زیات راجمع شوی نو ینه به کوشنی وي که غټه وي غټه به وي البته دا په دې پورې اړه لري چې د دې سیویریټي څونه ده د دې شدت څونه ده د هغې د شدت په اساس خو په صورت عموم کې دغه کسان چې په ګوچر ډیزیز باندې اخته دي صحیح دغه که کوچنیان دي که ځوانان دي او که غټان دي د دغو کسانو تر ټولو غټه نښه چې د ډاکټر صاحبانو سپلینیمیګلي لري صحیح ده بل هیپاټومیګلي لري توره یې غټ وي ځکه په دغو غړو کې همدارنګه دا مواد مرتسفېږو چې ترجمه کوي صحیح ده او لیپډناپټي لري د دې لیمفنوډونه هم پړسېدلي وي غټ شوي وي صحیح ده بن مرو او بل سیریبرال انولمنټ یعنی سیریبرم پیژنې صحیح سیریبرم او بن مرو چې پکې متاثره شوي نو موږ تاسې پوهېږو چې پورې په کله چې په سپلین کې دغه مواد زیات ترسب کړي سپلین به غټ شي په ینه کې زیات ترسب وکړي ینه به غټ شي پټومیګلي او که چېرته مثلا په لیمفنوډونو کې لیمفنوډونه به غټ شي خو که په بن مرو کې ترسب وکړي دا بیا تر هغو ډېر خطرناکه کېږي ځکه چې ما تاسې ویل چې پانسایټوپینیا رامنځته کېږي او که چېرته مثلا په سیریبرم کې نو عصبي تاخیر به رامنځته شي که صحیح ده دا خلک به ډېرې زیاتې عصبي ستونزې بیا ورسره ولري صحیح شابهر صورت نو دا چې بن مرو اکثر وخت په دغو کسانو کې متاثره شوي نو دا کسان څه لري ترومبوسایټوپینیا او د ترومبوسایټوپینیا له وجې ډاکټر صاحبانو بیا چې رامنځته کېږي دلته ترومبوسایټوپینیا په دوه ډوله رامنځته کېږي یو سپلینومیګلي ده سپلینومیګلي چې کله سپلین غټ سي هغه ډېر کار کوي دا په یاد لرئ مخکې چې لږ پلیټلیټ تخریبول اوس دا پلیټلیټ چې عموما ډاکټر صاحبانو چې کمیږي هر وخت کې معنا دا نه وي چې پلیټلیټ تعداد کم ده ځینې وخت سکویسټریشن هم رامنځته کېږي سکویسټریشن معنا پېژنئ یعنی داسې مثلا په سپلین چې غټ سي مخکې وي لږ پلیټلیټ ذخیره کول اوس ډېر ذخیره کوي یا چې پلیټلیټ ډېر بل ځای کې مصرف شوي وي نه نو موږ تاسې له چی سره مخ کېږو په وینه کې دوراني وینه کې کمیږي تعداد ترومبوسایټوپینیا نو په نتیجه کې به دا کسان بلیډینګ ډیاکټیسز لري ماته دغو کسانو به پزه وینې کېږي وری ماته چې خوله کې ګوته ووهي وایي وری مې وینه کوي خو دا خبره بیا لري چې هر څوک چې په خوله کې ګوته ووهي او وری وینه وکړي هغه هم دا معنا نه لري ځکه چې نور ناروغیان هم شته لکه مثلا جنجیوال ډیزیز پیریوډنټل ډیزیز او سکروی وټامین سي ډیفیشنسي نه مایکروسکوپ د نظر دغه هر غړی چې موږ تاسې وګورو لکه مثلا سپلین لیور بن مرو لیمفنوډ او داسې نور په دغو کې بدنونه موږ تاسې ډېر زیات موکوپولیساکراید وګورو چې ترسب یې کړی دی صحیح ده په خاص توګه سره مکروپاج به وګورو چې دغسې له یو قسم موادو څخه ډک دی یعنې قسم فومي حجرات یې جوړ کړي دي ته معلومېږي استاد وګوره دا بل سلاید کې ورشو رابین سپیس ډاکټر صاحبانو عموما دا ورشو ما تاسو ته ویلو چې د پاتولوژي په لاره ده صحیح ده او دی معمولا ډېر زیات کارونه یې کړي دي یو کار هم له یو څخه دا و چې د عموما د هغه دپاره ډېر کار کړی دی د پاتولوژي دپاره یې کار کړی دی صحیح ده د سیاست کې هم ډېر کار کړی دی تاریخچه چې وګورې په دې باندې ما ته یو دغه راکړی و یو اساینمنټ یې راکړی و البته زموږ پوهنتون په انډیا کې ما په دې پسې ډېره څېړنه وکړه ورشو پسې زه ډېر دلچسپ هم ډېر عالمان وایي کوم یې پکې انتخاب کړو په دې کې به یو اساینمنټ وکړو نو ما ورشو پکې انتخاب ځکه چې ورشو پاتولوژي کې ډېر کار کړی و نو بیا ما ډېر شیان پیدا کړو د ډېر کارونه کړي ما ته په هغه وخت کې پورې ډېر زیات ټکنالوژي هم نه وه صحیح ده نو ورشو رابین فکر کوم رابین به نو یو بل سړی و د دا همکاره به و خو دغه باره کې ډېر معلومات نه لرم صحیح رابین ورشو خو ما تاسو ته ویلو چې یو عالم و نو ورشو عموما دا یو کار و ده به عموما هیستوپیتالوژي کوله د هرې ناروغۍ بایپسي به یې اخیسته البته د هغه غړي او بالاخره به یې هغه د مایکروسکوپ لاندې څېړله صحیح ده نو د ورشو رابینز خصوصا په عصبي سیستم کې یا په عصبي حجراتو کې صحیح ده مثلا د ځینې خلای پیدا کړي د دوو نیورانونو ترمنځ د ځینې خلای پیدا کړي چې هلته موکوپولیساکراید ډېر زیات ترسب کړی و صحیح ده او دې ته چې ویل کېږي
ورشو رابین سپیس تاسې ور په یاد ولرئ ګوره ډېر دغه سطحي فکر مه کوئ عمیق فکر ورته وکړئ تاسې فکر وکړئ چې په برین کې ماکوپولیساکراید چې خپله یوه لزجي ماده ده دا ترسب وکړي نو په نیورانونو باندې به یې څونه پرشر اچولی وي او دوه مجاور عصبي حجرات یا نیورانونه یو له بله سره لرې کوي او د دوی ترمنځ یو رقم سپیس پیدا کوي چې هغه سپیس ته بیا موږ ته څه شی وایو ورشو رابین سپیس خو دا عموما د موږ ته دپاره ډېره ګټه نه کوي دا د هیستوپیتالوجیست دپاره ګټه کوي یعنې هغه څوک چې پاتالوجیست سره یې سروکار وي هغه عموما په بایپسي باندې کار کوي یا تشخیص یې یوازې په بایپسي باندې ولاړ وي صحیح مثلا یو څوک فکر کوي ډاکټر صاحبانو یو څوک فکر کوي چې دغسې مواد په برین کې ترسب کړی ته فکر کوي چې ولا دا برین ټیومر نه وي نه یا مثلا ته وایي چې دا د برین ګلیوما نه وي چې یو ډېر عام سرطان تقریبا د برین د سرطانو 80% د ګلیوما ډول وي صحیح ده ګلیوما ته وایي چې ګلیوما کینسر نه وي نو له یوه څخه بایپسي راغلی او بایپسي وروسته وایي چې شته پاتالوجیست ده پاتالوجیست وایي چې دا هغه شینس او وروره دا څه ده دا ګوچر ډیزیز ګوچر ډیزیز باندې ته باید پوه سې چې دغه ماکوپولیساکراید دی چې هلته دلته ترسب کړی دی صحیح سر مو خلاص په دې باندې خصوصا اډلټ ټایپ خو دا انفانټایل ټایپ چې دا ډېر خطرناک وي دا ته ډېره وخته ژوندي نشي پاتې کېدی دغه مړه کېږي دا ځوانان یې هم تر زړښته پورې نه رسېږي دا ډېر خطرناک دی ګورئ دغه دی تاسې بیا دغه زه به انشاءالله کوشش وکړم انټرنېټ ته یې ورکړم د دغو دا مخان چې لا وګورئ د لرې تاسې ته معلومېږي ډاکټر صاحبانو مخان یو رقم پړسېدلي وي د دغو کسانو هر ځای ځان ته راځړېږي ښه په هر صورت end of the lecture stop the video